الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم جنون شینواری د حمزه د بلخکر د پیج نه مینوالو په دغه هیله چې روغ جوړ به یې د صحت په کالو په نغښتې راغلي یو. شاګسته مفتون صاحب ته ستاسو په غوښتنه راغلي یو چې د دغو ژوند هم وپوښتو یو څو کلمو ته هم واورو او چې نړۍ له څه پیغام ورکوي. مفتون صاحب السلام علیکم. په حمزه د بلخکر خپرونه کې درته خیر علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله خوشحاله راخیر یوسف ورته محترم. ډېره مننه کوو چې موږ هم په خپله خپرونه کې وخت راکړو او مفتون صاحب ډېر مینهوال غواړي چې دغو سره مرکه وکړي، د دغو ژوند وپوښتئ او د دغو شعرونه راباندې ووایي. الله دې خوشحاله وي، دا د دې خپله مینه ده. موږ کله کله کې ستاسو باندې ملګرو سره کېدو، بس د هر حال ستاسو سره انشاءالله چې خپل د زړه خواله به وکړو چې څه وایي سمه ده. که دغه معلومات هم ملګرو ته ورکړو چې شاعري د کوم وخت نه کوئ، اسلام مو چا سره کړي ده او څو کتابونه مو چاپ کړي دي؟ شاعري خو زما د ماشومتوب نه خوښه وه، خوښه مې هغه وخت نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره به کله کله کې شعر لیکلو، خو خصوصا دغه کوم افغانستان کې د اوسني حالات د 2000 اول کال نه شروع شو د انقلاب، د دې سره ما بیخي ډېره مخه کړه شعرونه، او بس تقریبا 2 کتابه مې چاپ کړي دي او یو کتاب اوس چاپ شي انشاءالله. کتابونو نومونه واخیستو کوم لفظ یو کتاب دی مهاجر اوښکې اولنی کتاب، او دویم کتاب دار ته هرکلی، او دریم مات غرور، هغه به دې نه بعد انشاءالله چاپ شي. او دغه پوښتنه هم ملګري لري چې د کوم ځای اوسېدونکی کوم سره تعلق ساتي؟ موږ خو د ګران افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ او یوه غرنیزه دره د باندر د هغې جمال خیل یو قوم د هغې اوسېدونکی، او فی الحال به ستاسو سره یو. ډېره مننه کوو ملګرو. اوس به راشو مفتون صاحب نه یو څو خوندور شعرونه موږ هم وورو تاسو. خلک که جهان ته انتقاد زما په نوم دي، او ډېر خلک ډېرو زړونو کې آباد زما په نوم دي. دې ځینو ته د خپل عمل د ستا په نوم زندان ده، او دې ځینو ته دا ځینې بیا زندان کې هم آزاد زما په نوم دي. دې ځینو ته د خپل عمل د ستا په نوم زندان دی، دا ځینې بیا زندان کې هم آزاد زما په نوم دي. او کافر به د دې ځمکې کرایه راکوي ماته، کافر به د دې ځمکې کرایه راکوي ماته، او د رب په محکمه کې اسناد زما په نوم دي. دا شعر بیا ووایه، ډېر خوندور. کافر به د دې ځمکې کرایه راکوي ماته، د رب په محکمه کې اسناد زما په نوم دي. او طالب ما د ګران افغانستان اصلي بچا یم، طالب ما د ګران افغانستان اصلي بچا یم، مفتونه هر یو څه د دې هېواد زما په نوم دي. ډېر ښکلی. یو کلام به سره ولهم د چناره په سر هغه وایي چې ستا نوم مې لیکلی دی د زړه په سر، ستا نوم مې لیکلی دی د زړه په سر، ځکه نه یارېږم اوس زه په سر. خلک خپل بچان له غېږې وشړي، مونږ یو چې ساتو مېلمانه په سر. کله چې سیلاب د غم راغلی دی، سر کې یې راخیستې پښتانه په سر. او لمر یمه د شپو څادر شلولی شم، لمر یمه د شپو څادر شلولی شم، بیا به راښکاره شم د غره په سر. او لوی الله پر لوی انعامات کړي دي، هر چا چې ښکل کړي دي واړه په سر. او تاج د اتلتوب دی د شاهین میراث، تاج د اتلتوب دی د شاهین میراث، داخل او توهین دی د کارغه په سر. او دا بدنیته کړی و طالب مفتون، دا بدنیته کړی و طالب مفتون، چېرته کېږي ګل د کناره په سر. دا یو شعر دی څو ورځې مخکې مې لیکلی، لمرین پیغام یې عنوان دی، لمرین پیغام. لمرین پیغام وایي خاتمه به د فتنې په تندي لیکم، خاتمه به د فتنې په تندي لیکم، او الجهاد به د کعبې په تندي لیکم. خاتمه به د فتنې په تندي لیکم، الجهاد به د کعبې په تندي لیکم. خپلواکي اتلتوب پت وفا او فتحه، خپلواکي اتلتوب پت وفا او فتحه، مجاهد ته د شملې په تندي لیکم. ادیره د یرغلګرو یې هېواده، ادیره د یرغلګرو یې هېواده، او دا جمله د امریکې په تندي لیکم. ادیره د یرغلګرو یې هېواده، دا جمله د امریکې په تندي لیکم. او په ورغوي نوم لیکل څه هنر نه دی، په ورغوي نوم لیکل څه هنر نه دی، طالب جان د زمانې په تندي لیکم. په ورغوي نوم لیکل څه هنر نه دی، طالب جان د زمانې په تندي لیکم. او حاکمیت د سپین بیرغ د حال غوښتنه، حاکمیت د سپین بیرغ د حال غوښتنه، دا لمرین پیغام د شپې په تندي لیکم.
او زه یوازې ستا بنده یم ته مې ربې زه یوازې ستا بنده یم ته مې ربې بس همدغه کلمې په تندي لیکم او څو د ننګ ټپې ځوانانو ته ملا دی څو د ننګ ټپې ځوانانو ته ملا دی ستا د ورکې مقبرې په تندي لیکم او په تندي د زنکدن خوله در یاد کړه په تندي د زنکدن خوله در یاد کړه دا الفاظ د عینې په تندي لیکم او وخت به راشي چې سلطان ایوبي به وخت به راشي چې سلطان ایوبي به د اقصا د منارې په تندي لیکم او د حریت ناوې رانجه رازنې غواړي د حریت ناوې رانجه رازنې غواړي عشق نور د لمبې په تندي لیکم او د کاشغر د ګل په پاڼو به مفتونه د کاشغر د ګل په پاڼو به مفتونه او عمارت د غرناطې په تندي لیکم حمزه ادبي لښکر په اړه څه نظر لري؟ نو ماشاءالله څوک چې څومره د حمزه ادبي لښکر د ملګرو سره بلد یم او کله ورغلی نو چې څومره په کار ده د دې وخت په غوښتنې سره سم دوی د پښتو د ادب خدمت کړی دی د دوی مشر مبین حساس صاحب او ورسره ستاسو د نور څورو ملګري چې دي زه یقینا ترې خوشحاله یم او یو څه ډاډمن هم یم چې که دغسې کسان وي د پښتو ادب لپاره به کافي کار وکړي دا مورنۍ ژبه به انشاءالله یو ځل بیا مورنۍ ژبه شي او دغه کوششونه د دوی انشاءالله بې ځایه نه دي په دومره په داسې نازک او حساس او مصروف وخت کې دوی لګیا دي د پښتو ژبې د ادب سره مثلا دوی خپل هغه همدردي ښیي د دې د خورېدو کوشش کوي نو انشاءالله حمزه ادبي لښکر به دا به انشاءالله یو د پښتو د پراختیا دپاره یو ښه کردار ادا کوي او زه ورنه مطمئن یم او زه غواړم ټولو ملګرو نه غواړم چې د دغه لښکر سره ملګري شئ او یو ځای دغه خدمت شریکه وکړئ او دا لښکر ته ترقي او پرمختګ ورکړئ انشاءالله زه ورنه مطمئن یم او رب دې نوره ترقي هم ورکړي الله دې وکړي چې زموږ دغه مسلمانان ورونه په خپل اتفاق او اتحاد کې که هغه ځوانان دي که هغه مشران دي زه دوی ته د اتفاق او اتحاد غوښتنه کوم چې په خپل په قرآن منګولې ولګوئ دا زموږ کامیابي ده او دې نه بغیر دنیا کې هېڅ کامیابي نشته ده زموږ دغه پیغام د حق هغه د اتفاق او اتحاد وروره ډېره مننه کوم مفتون صاحب چې خوندور پیغام مو هم ورکړو اورېدونکو کتونکو مینهوالو ستاسو په غوښتنه راغلو مفتون صاحب سره مرکه وکړله او اوس غواړو اجازت د مونږ شینواري له ورکه اجازت تر بلې مرکې پورې مونږ سره وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته